نو دین موږ ته دا درس راکړي. نو الحمدلله رب العالمین په دې موږ پوهیږو چې په دې ټولنه کې اصلاح څنګه راځي. موږ د دغه ټولنه داسې اصلاح کوو که سبا دغه مجاهدین یو کنه وي زمونږ او ستاسې د دین نمایندګي هم دغه مشران به کوي، زمونږ او ستاسې دا ملت به کوي. او مقدمه ابن خلدون لیکلی رحمه الله، تاسو معلوم ده لوی مورخ او مفسر تیر شوی، وایي کوم قوم چې غلامي تیر کړی وي هغه د دین کار نشي کولی او جهاد هم نشي کولی، او کوم قوم غلامي تیر کړی نه وي هغه به د باطل مقابله همیشه وکړي. هغه مثال ذکر کوي د بنی اسرائیل. وای موسی علیه السلام لاړ د فرعون د غلامی نه بنی اسرائیل راوویستل، بحر قلزم ته پوری ووته، نجات ورکړ. خو هلته غلامي ذهنیت بیا ویلې چې موږ دپاره یو معبود پیدا کړه جعلی، او بیا د غیر الله عبادت باندې بیا مصروف شول کنه، د خصی عبادت کو کنه کول. بیا موسی علیه السلام ویل چې عمالقه او جبابره سره جهاد وکړو، بیا ورته ویل فذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعده. خو الله په دې صحرا کې دوی دلته قلابند پاتې کړل او نوی کل پیدا شو. یوشع علیه السلام د هغوی ذهن سازي وکړه، او چې کله اواز وکړه ټول په یو اواز بلند شول. نو بیا عمالقه سره جنگ وکړو، جبابره سره هغه الله فتح ورکړه کنه. او بیا حضرت یوشع علیه السلام فرمایي چې دا غروب ته نږدې و د لمر، او موسی الله ته وایي چې یا الله زه مکلف یم چې دا فتح کړم. لمر مکلف ته چې غروب شي، الله وایي چې دا به تا ته به ولاړې ته جهاد جاري وساتې. نو د افغانانو زمونږ د ملت په زړونو کې غیرت او ازادي و، نو ځکه یې د دشمنانو او د امریکایانو مقابل جهاد وکړه او وطن آزاد شو. زمون د روح اصل اساس تکلک ایمان دی، روزل د خپل وجود بیا حق د ګران افغانستان دی. او شکر خپلواکي د استقلال وطن آزاد دی، دا ویاړ مو د جهاد